په دې باندې موږ عمل نه کوو په منځ کې دي دا پروجو کې دي ورس نبی رسول الله فرمایي لا تختص يوم الجمعه بصيام من بين الايام د جمعې پر ورځ روزه منی چې بخاری مسلم حدیث امام ابو حنیفه مالک دواړه ویلي جمعې پر ورځ روزه نیول بالکل جایز دي دا وګورئ په شروع کې میقات کې لیکلي چې جایز دي فقه حنفي کې داري چې د جمعې پر ورځ روزه مکروه نه ده او الله پیغمبر ته منع کړی دی چې میسه د بخاری مسلم حدیث بیان معنی یا بیان معنی کوي د امام سے مذهب نه وځي او کني معنی منکر حدیث تبع منکر حدیث جوړ گمراه بش. السلام ورحمة الله. فضل معلك يسيب سؤال الله چې د دوه ورځې روزه جمعه هفته راځي او جمعه هفته په ورځ دا راځي د جمعه په ورځ روزه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی چې تاسو صرف د جمعه په ورځ روزه منی سي نفلی روزه یو کس نه صرف جمعه خو الا قبل او بعد یعنی که مخکې ورستم دیونی ولا به سباق نشته دلته یو د جمعه ورځ راغله یو هفته راغله نو مخکې یو جمعه شو او بعد هفته شو نو دې کې ان شاء الله به سباق نشته دا د هغه روزو نه منع کړی چې عام نفلی روزي یو د روزه د مثال د عرفه روزه اوس د جمعه په ورځ راغله یا مثال بل نور روزي چې نفلی دی هغه د یو ورځ مې راغله هغه کې به سباق نشته عام نفل تاسو لوي چې روزه نه سمونه په جمعه ورځ به بیننی شي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نیاز محمد کونړی عرف امین الله پېښوري په فقه حنفي باندې یو اعتراض دام کړی دی چې په فقه حنفي کې لیکلي دي چې د جمعې په ورځ باندې روژه نیول جایز دي او بیا د دې په خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پیش کړی دی چې ولا تختصوا یوم الجمعة بصيام من بین الایام. ګوره نیاز محمد کونړي ته موږ وایو چې ته په فقه حنفي باندې اعتراض کوي نو عواء الكلب لا يضر الشمس د سپي غپېدل د انمر ته نقصان نه رسوي د سپي غپا انمر ته نقصان نه رسوي ستا په دې وړه خوله باندې په فقه حنفي اعتراض داسې دی لکه سپی چې د انمر پسې غپېږي. موږ تا ته دا وایو چې خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره تا ته ګوره او په فقه حنفي باندې اعتراض ته ګوره. ګوره یو اعتراض یې کړی دی او په دې یو اعتراض کې شپږ خیانته کړي دي. اول خیانت دا کړی دی چې د حدیث وروستنۍ جمله حذف کړې ده. په دې حدیث کې وروسته جمله دا ده چې الا ان یکون فی صوم یصومه احدکم یعنی که د جمعې د ورځې روژه د ده د عادت سره موافقه شوه د ده عادت دا و چې په میاشت کې ایام البیض کې مثلا 3 ورځې دی روژه نیسي یا د میاشت کې په اول کې 3 ورځې روژه نیسي اتفاقا د جمعې ورځ د ده د عادت په ورځو کې راغله نو په دې ورځ بیا دی روژه نیولی شي. نو یو خیانت دا کړی دی چې د حدیث وروستنۍ جمله حذف کړه. دویم دا دی چې په لا تختصو کې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کمې خبرې ته اشاره کړې ده هغه د پیغمبر علیه السلام مراد یې پټ کړو. د لا تختصو د کلمې مراد علما دا ذکر کوي چې دا نهي په هغې وخت کې ده چې د جمعې د ورځې د روژې په نیولو کې د خصوصي ثواب او د زیات ثواب عقیده ولري نو بیا به د دې ورځې روژه نه نیسي او که په دې ورځ کې د زیات ثواب عقیده دې نه وه نو بیا د دې ورځې روژه نیولی شي. نو که د یو سړي په دې ورځ کې د زیات ثواب عقیده وي نو دی ځکه روژه نشي نیولی چې زیات ثواب پکې د شارع نه ثابت نه دی. نو دویم خیانت دا وکړو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مراد یې پټ کړو. دریم دا چې د دې جملې نه چې د ذکر کړې ده د دې نه مخکې یو بله جمله هم شته چې لا تختصوا لیلة الجمعة بقیام من بین الليالي د جمعې شپه د تهجد پورې مه خاص کوئ په مابین د نورو شپو کې. یعنی که عقیده دې خرابه وه دا عقیده دې وه چې د جمعې په شپه تهجد ډېر ثواب لري او د نورو شپو په نسبت یې ثواب ډېر دی نو بیا به په دې شپه کې تهجد هم نه کوي. نو دا نهي یوازې تر رجوع پورې خاصه نه ده بلکې د تهجد نهي هم پکې ذکر شوی ده او دا د تهجد جمله پکې نه ذکر کوي. نو دا کتمان سبیل الیهود د ټول حدیث داسې دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تختصوا لیلة الجمعة بقیام من بین الليالي ولا تختصوا یوم الجمعة بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومه احدکم.
او څلورم خیانت دا کړی دی چې معنی م غلطه ذکر کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تختصوا جمله ویلې ده، لا تختصوا یوم الجمعه، مخاص کوئ د جمعې ورځ بصیام په روژه باندې په مابین د نورو ورځو کې. لا تختصوا کلمه ویلې ده، نو د لا تختصوا معنا دا ده چې تاسو صرف چې د روژې ورځې روژه نیسئ، د جمعې د ورځې روژه نیسئ او د نورو ورځو روژه نه نیسئ، نو داسې مه کوئ. لا تختصوا مخاص کوئ ورځ د جمعې په روژه باندې. پیغمبر علیه السلام داسې نه دی ویلي چې روژه مه نیسئ، دی په معنا کې وایي چې روژه مه نیسئ. وایي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې روژه مه نیسئ. پیغمبر علیه السلام پسې دروغ وتړل، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ما پسې دروغ وتړي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، څوک چې ما ته دروغ منسوب کی نو هغه دې ځان ته په جهنم کې ځای وټاکي. فلیتبوأ ځای دې ځان ته برابر کی په اور کې. پیغمبر علیه السلام ګوره داسې نه دی ویلي چې روژه مه نیسئ. دا روژه مه نیسئ د کوم لفظ معنا شوه؟ پیغمبر علیه السلام خو لا تختصو ویلی دی. د لا تختصو معنا خو دا نه ده چې روژه مه نیسئ، بلکې د هغې معنا دا ده چې د جمعې ورځ د روژې پورې خاص کوئ ما په مابین د نورو ورځو کې. او پنځم خیانت دا وکړو چې وایي د بخاري او د مسلم په روایت کې راغلي، حالانکې دا د بخاري او د مسلم روایت نه دی بلکې یوازې د مسلم روایت دی. مشکات شریف کې ذکر شوی دی کتاب الصوم فی صیام التطوع، وروسته ورپسې لیکي رواه مسلم. دا حدیث مسلم روایت کړی دی او دا منافق خناس وایي چې بخاري او مسلم روایت کړی دی. او شپږم خیانت پکې دا وکړو چې د عمدي حدیث پسې لږ وروسته پنځه حدیثه شاته لاړ شه، هلته د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی چې پیغمبر علیه السلام د جمعې په ورځ کې اکثره روژې نیولې دي. زیات عمر د پیغمبر علیه السلام دا و چې د جمعې په ورځ به یې روژه نیوله. وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقل ما كان یفطر یوم الجمعه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د هرې میاشتې په اول کې 3 ورځې روژه نیوله، او داسې کله کله به پیښېده چې پیغمبر علیه السلام به د جمعې په ورځ روژه نه ونیولې. یعنی پیغمبر علیه السلام په خپل عمر کې زیات وخت د جمعې د ورځ روژه نیولې ده. رواه ترمذي والنسائي ورواه ابو داود الى 3 أيام. دا د مشکات شریف یو 15 حدیث لاندې لاړ. دې ظالم ضرور چې د مشکات دغه د نهي حدیث لیدل دی، نو د عبدالله ابن مسعود دا حدیث هم لیدلی دی، خو بیا هم د خیانت کوي تر څو چې عوامو ته په ذهن کې دا ورکوي چې یاره د فقه دا مسله به د حدیث خلافي. عوام چې تر څو مشکات پسې ګوري ډېر به د جهنم کندې ته ورغورځولي او ډېر به یې بېلارې کړي او ګمراه کړي تر څو چې هغوی تحقیق کوي او د ده دا منافقت خلکو ته ښکاره کېږي او د مشکات دا بل حدیث هم تر څو عوام ګوري نو تر هغې پورې به ضرور بېلارې شوي او ضرور به یې ذهن ته دا راغلي وي چې د فقه دا مسله د حدیث نه خلاف ده. ظالم احناف د فقه په ټولو احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو احادیثو باندې عمل کوي. د فقه سره دشمنی مه کوه. د فقه سره دشمنی اهل حدیث والی نه دی بلکې شیطان والی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقیه واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. نوخ کله مناظر دی حقیقت کے کله دے شیخ رحیم اللہ زمون ہر میدان گٹل دے شیخ رحیم اللہ زمون ہر میدان گٹل